أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې دغه په پکسل اپ کې د اووم درس په تعقیب متم درس پیل کړم. راځم په پکسل اپ باندې کلیک کوم. په پکسل اپ کې د ټایټل بار کې د کوم کمانډونو د خلاص شول اوس نن راځم په دې بټن کې د کوم کمانډونه دي چې بلینډینګ په نوم سره دی. په لومړی د بلینډینګ په نوم کمانډ چې دی چې د بلینډینګ آپشنز ویل کېږي. بلینډینګ آپشن کې ته غواړې چې مای پروجیکټ اول دا کمانډ د مای پروجیکټ په فولډر دی. مای پروجیکټ هغه پروژې چې تا ډیزاین کړې وي تا خپله ځان سره ساتلې وي مای پروجیکټ کې پرتې وي. چې کله کوم پروجیکټ سیو کړی ته غواړې چې هغه پروجیکټ بیرته خلاص کړم وګورم مای پروجیکټ په کلیک وکړئ. دلته چې کوم پروژې تا ساتلې وي نو ته کولی شې هغه پروژه مې دلته راوړي لکه همدا پروژه په دې ډول سره په کې دا که د ډیفالټ په نوم د کوم انټرفیس ته صفحه وینئ په دا چې کلیک وکړئ دا بای ډیفالټ د پکسل اپ صفحه پسې د نره صفحې د مختلف صفحې د څخه ټول صفحې دي د پکسل اپ خپلې صفحې دي. په دا شکل سره د کوم تالیکان کې تغییر مغیر ووالئ په دا غیر ووالئ په دې شکل تغییر ور بل شکل وروړئ په دې شکل دغه صفحه کې کوم تغییر مغیر ووالئ څه چې پکې لیکئ اوس راسه په دغه 3D کومه لیکنه غواړئ چې په 3D ډول سره ولیکئ لکه په دې باندې نیو ټیکسټ او دا باندې کلیک کوم دلته مثال یو نو څه شی لیکم مثال د خبرې افغانستان دا کلیک وکړم دا په 3D ډول سره وي که نه په دې ډول سره 3D ټیکسټ دی ټیکسټ دا غواړئ دا مې کلیک دا غواړئ چې مثال کومه لیکنه په درې دا ډول سره شي په دې مثال دا افشا لیکم مثال پښتو ته لیکم افغانستان زه به کوم اوکې نه وروسته دا هغه په دې شکل سره لیکل شوي که نه په همدې ډول سره 3D په دې 3D ډول سره کومه لیکنه غواړئ چې ولیکلی شي زه مثال دلته لیکم مثال خوست بیا اوکې کوم خوست په دې شکل سره لیکل شوی که نه بل دا دی په دې چې کلیک وکړئ ته غواړئ د لیکنه داسې په یوه زاویه کږه شي مثال داسې قوس ډول سره ولیکل شي دا کولی شي مثال زه ورته لیکم خوست افغانستان که کلیک وکړم دا لیکنه په دې شکل سره وي که نه یا دا بل نه ټول مختلف دي انټرفیس دی که نه پیجز دي د پکسل اپ په دغه شکل سره غواړئ مطلب په دې شکل سره غواړئ کومه لیکنه لیکنه کوئ دا ولیکئ که نه خوست ولایت مطلب زه ولیکم دا لیکنه په دې شکل سره لیکل شوي وي که نه بل ته وایي ریفلیکشن دا لیکنه غواړئ په یو قسم ته داسې انعکاس ورکوي مثال افغانستان کابل مثال لکه دا کلیک کړئ نو دا لیکنه د ریفلیکشن ورکړی دی په دې شکل سره په دې ډول سره شایني مثال یو قسم ده داسې لیکنه رامنځته کوي مثال د خبرې ګردیز غواړئ نو لیکنه یو قسم ته دا شکل سره په دې شکل سره بله صفحه په دې شکل سره مثال د بل شی لیکئ مثال د خبرې لوګر مثال یا لوګر ولایت مثال بیا د شکل دا ټول صفحې د مختلف ډول سره نه بای ډیفالټ صفحه چې دو پکسل اپ همدا بای ډیفالټ صفحه دو هغه نه وروسته بل دا ای د هغه فونټ معنا ورکوي فونټ په دې کې غواړئ چې لیکنې ته فونټونه بدل کړئ ټیکسټ بدل کړئ غواړئ که وړئ کې مثال دا کې د لیکنې د فونټونه ولیکئ په دې مثال زه دا نیو ټیکسټ مې کلیک کوم د مثال یوه جمله لیکم لیکنه مې وکړه اوس دا جمله مې ولیکله مثال د خبرې هغې نه وروسته د دې لپاره ته غواړئ چې کوم سټایل ته بدل کړئ اول سټایلز په دې سټایلز کلیک وکړئ په دې کې براوز کې ته بای ډیفالټ پکسل اپ کې جو سټایلونه دي که نه په دې کلیک وکړئ نه وروسته به تاسې کې مختلف قسمه سټایلونه دي که نه په دې کې یو ډیفالټ سټایلونه دي خپله پکسل اپ لري مای سټایل لیکن داسې چې خپل سټایل جوړ کړی وي هغه ته ولاړ شئ خو موږ کوم سټایل جوړ کړی نه دی بای ډیفالټ دا سټایلونه دي په دې مثال چې کوم سټایل خواندر کوي موږ د هغه پکې انتخاب کړو یا مثال بل پکې انتخابوو پر دې مثال زه په دې شکل سره دی که نه
یا مثال ودوی جناب بده کوي منه چې خوان در کوي هغه څه قدرت سټایل برابر شي بده کې بل ایډیټ تای ایډیټ بنا تغییر او تبدیل راوستل بده لیکنه کې وړي کوم تغییر تبدیل وړي لیکنه کې بده تغییر تبدیل کې بیا او څه اپشن دي کنه لکه فرض مثال زه دا لیکنه ختموم یو بل شی لیکم مثال په انګلیش لیکم انګلیش مې لیکم افغانستان لکه فکر دی دا لومړی حرف یې غوټ ته د نه راوړه د غوړې چې د ټول خور غوټ شي په دغه ډبل ټیپ کلیک وکړي نو دا لیکنه به ټوله غوټ شي کولی نه ټوله د وړه لیکنه شي بیا ټوله لیکنه وړه شي غوړې چې د نه ډیلیټ کولی شي کینسل کولی شي ختمولی شي اوکې اوکې مثال د خبرې دغه لیکنه ته شي په دې ډول غوړې د لیکنه ډیلیټ کړي په ډیلیټ کړي دا به ډیلیټ شي بل غوړې دغه لیکنه کاپي خو کاپي ونه کړي کوه دا به یوه کاپي ته جوړ شي بل غوړې که نه چې دا کاپي ختموم د کومې کاپي مې جوړ کړه ډیلیټ کوم دا کاپي مې ډیلیټ کوم دا کې مې لیکنه مې چې کړې اوس کاپي not to front ته یو to back ته غوړې چې د لیکنې ته در شا لاړه شي د پر زه یو شیپ سره وړم شیپ سره ځم د هغې اګزام مې کلیک کوم دغه یو شیپ پر دې مثال دا شیپ مې راوړلو دا شیپ دلته کوم بیا دلته راځم په دې شکل سره دې ته یو رنګ ورکوم پر دې مثال همدا مې رنګ ورکړو که نه دا په ترتیب دا درس ټول وایو که نه غواړي دا کومه لیکنه دې کړې که نه اوس سره ځم چې د کومې لیکنه مې انتخاب کړې غواړي چې د هغې کوم شیپ ضروري دی په مخ باندې راشي په دې کلیک وکړم دې په مخ به راشي په د وجې نه تر شا ده شي ټوپاک زه مخ ته وړم بیا دوی که نه دغه لیکنې دپاره د پوزیشن دغه لیکنې موقعیت په کوم ځای کې شي په دې کلیک وکړئ که نه موبایل ناین فی ایکس دا معنا چې دا فی ایکس معنا فکسل معنا ورکوي که نه دغه لیکنه د حرکت کوي په نه پکسله مثال دا پکسل وزیتوي په دې مثبت علامه کلیک وکړه نو د هغه لاس پکسل په اندازه غواړي چې مثال لیفټ طرف ته چپ طرف ته وړل شي د لاس پکسل په اندازه وړوي ښي طرف ته وړل شي لاس په اندازه وړوي که نه ودوی چې ټاپ طرف ته پوست طرف ته باټم لاین طرف ته دا هغې دپاره مثال د خبرې دا لیکنې دپاره موقعیت ښایي چې په کوم دغه صفحه کې په کوم ځای کې ځای په ځای شي هغه نه وروسته بیا راځم بل کمانډ دی ریلیټیو پوزیشن به دې کله کلیک وکړئ که نه د هغه به تېرو درسونو کې ما لږ تکرار کړی دی غواړي چې دا لیکنه ده ښي طرف ته لاړه شي په دې چې کلیک وکړئ نو ښي طرف ته به په دې شکل سره وړل شي ودوی چې نه رایټ طرف ته یعنې لیفټ طرف ته چپ طرف کې به دا ځای کوي ودوی چې ټاپ طرف ته وړل شي بیا دوی باټن ودوی چې په عمودي ډول سره په سنټر کې دی وي ودوی چې په افقي ډول سره په سنټر کې وي دا معنا ورکوي بیا به وکړئ نه ورته بل ډبل ټي دا معنا د لیکنې سایز زیاتوي کموي مثال د خبرې په دغه منفي علامه یې کموي په مثبت علامه یې زیاتوي په غوره خوا هم زیاتوي کمولی شي که نه نو دغه بل دی فیډینګ د کوم دغه لیکنه باندې د مستطیل بدل دی که نه دا ښایي چې دا د کوم ځای کې وي چپ طرف ته کوم ځای کې وي دې کلیک وکړئ نو دغه لیکنه به د یعنې دغې لیکنه به ښي طرف ته ځي دغې کوم د مستطیل دی دی به د چپ طرف ته یوه فاصله پرې کړي که ودوی چې ښي طرف ته د لیکنه مستطیل غوښتي ښي طرف کې به دا شی لږ اندازه وځي ته مې د هغه خفات ورکړي غوړې ښي طرف ته د لیکنه ښي طرف ته روانېدو چپ طرف ته چې پرېښول فاصله پرې کړي که ودوی چې مثال د خبرې په کچې کې ته وکړو د هغه اندازه چې قیمت وسره کړی دا به خوښي که د کوم غشی دی دغه چپای دا تو شوی دی د دې کلیک وکړئ نو به یې ډیفالټ شکل سره به هغه لیکنه دغه ترتیب شوې وي چې کوم په اصطلاح کې ترتیب شوی و لیفټ طرف ته زیرو شي رایټ طرف ته به هم زیرو شي اوس به دا وکړئ نه وروسته بل دی په دې کې کالر غواړي چې د لیکنې ته کوم رنګ مانګ بدل کړئ دا رنګ ته بل دا کوم رنګ خطا به رنګ ته هغه رنګ ته برابر کړه هغه نه بعد ورشي دا کوي چې د کلر کې ګریډینټ د مخه د ستو کې کور ته پکړای هو چې لګوي دا څنګه ګریډینټ باندې چې سو ګریډینټ د سور رنگونو ترکیب دی دا شکل سره دی په دا شکل سره دی نو ته خپل ترکیب ورکړي خو دا شکل سره دی دا شکل سره دی کنه چې کوم ترکیب تو ځفان دې هغه څه بخلای کوي
نو اتنا وخت د مثبت علامه چې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ د هغه ترکیب مختلف پکې برابر کړئ او کوم معامله برابروي د مثال د ترکیب په موضوع سنټاو کړئ دا رامنو شي دا مې داسې پورته کړی نه په نه دبګو نو لیکنه به دغه شي هغه نه وروسته کالر نه وروسته یو ټیکسچر دی ټیکسچر چې کلیک وکړئ ټیکسچر ته وګورئ دې ته مثال خبرې یو عکس چې راوړي نو ټیکسچر په کلیک وکړئ بیا به دغې علامه کلیک وکړئ نه وروسته دا مثال د خبرې ټیکسچر دی پره ټیکسچر د کړی دی نو دغه لیکنه دو مکمل لیکنه د لیکنه په ټیکسچر بدل شوی ویني لیکنه کې ویني ټول په ټیکسچر بدل شوی دوه سمه نه چې دا لیکنه ته حکیم هغه سیورلو بدل لیکنه تطبیق شولو ټیکسچر باندې بیا کلیک کوم بیا به دې کې به څه اپشن نه راشي اپیرنس مینټینس د اپیرنس کې وایي چې دا به انیبل باندې کلیک وکړئ چې کله راشي نو دغه حکیمه لیکنه دا څه ښکاره شوه سکیل 100% کموي زیاتوي مثال هغه لیکنه په تغییر حکیم شای اگر غلا کو تغییر کې تبدیلی کې مثال خبر دا شي خبر زیاتوي مثبت علامه زیاتوي مثال خبر نه بعد بیا وګورئ چې نه بای ډیفالت چې هغه تطبیق شوی دا غا دی دا شي نه وروسته دا بل اپټیک دا معنا چې دا لیکنه چې دوه اپټیک 100% سره کوم ښکاره شي او دا لیکنه تو کنه خړه سم خړه شي مثال دا وی لکه دا د شپ ته لویږي به خبره پکې لګي نه وزره زم افتیک ته راځم اوس غوړ سل بيسته مثال دا لیکنه صفحه دوه څومره کموي هغه به لیکنه خړېږي دا لیکنه انتخاب کړم دا لیکنه انتخاب شوی دا ختمه اوس راځم افتیک ته اوس غوړ د افتیک فريقه صفر ډول شي مثال داسې شي لکه تیاره غوړ چې مثال دا شي دی 50 دا شو افیکټ شیډو مثال چې دا انیبل کین رقم تاثیر دی دغه کله چې فکر وکړئ د سټه یو سیوره مثال دا غوړې خړکې قیمه د ځاشي لکه سم د لیکنه مثال چې پابا دو طرف سمجھ کوموي د لیکنه ته لکه تیز شي کاته د شي په صدا سلب خاصه پاوي 50 تر 0 پورې مثال له خبرې دا مطابق کوي د لیکنه تیزوي ته توي ودا یعنی بل کوبل اوکې کې نه ورته بل افشن دی روټیټ د لیکنه روټیټ لیکنه تو سره د ډیفالت 0 درجه د مثال په منفي علامه باندې او چاپ طرف ته ویږي په مثبت علامه کې طرف ته ویږي کای مثال وی د کوم دا نقطه د باندې تفاوت خو ته وایي 30 درجه شو درجه برابر هي په اندازه مثال ته ورشي مثال د هغه به ډیفالت شکل کا د ډیفالت دا چې په کلیک کې به وکړي